ملګرو تاسو ته ما ویلي وو چې زما قرارداد پوره شوی دی او زه واپس ډالر وباسم او انویسټمنټ کوم. زما ډالر ووتل ورسېدل، زه راځم بېرته واپس. تاسې به وګورئ چې ما واپس انویسټمنټ وکړو، ځکه زینوس یو دوامدار بزنس دی، یو باوري بزنس دی. نو زه دغه د واپس بېرته ډالر زه انویسټمنټ کوم. تاسو ګورئ چې زه واپس دوباره انویسټمنټ کوم. نو ملګرو دا هر څه چې دی دا په اعتماد باندې کېږي او دا یو اعتماد غواړي چې که تاسو غواړئ چې موږ یو باوري بزنس شروع کړو، یو اعتمادي بزنس شروع کړو، نو راشئ زینوس تاسو ته یو باوري بزنس راوړی دی. اوس ګوره دې ځای کې ټیکس آی ډي ورکوم، لاندې سکرین شاټ صحیح شه. طریقه خو تاسو ته موږ بار بار ښودلې ده او بار بار زموږ ویډیوګانې شته د طریقې. زه به دا را کاپي کوم د دې ځای نه، دا به زه را کاپي کوم او دا به زه لاندې ورکوم. دا ماته د ټیکس آی ډي نمبر راغی، دا به زه دلته چونکې زما نیټ لږ کار نه کوي، زه واپس بیا انویسټمنټ ته ځم. نیټ مې لږ سلو دی، بخښنه غواړم. دلته به زه ووایم 500، بیا ماته به خپل ډالر جمع شي، 483 ډالر انویسټمنټ کوم. نو طریقه تاسو ته موږ بار بار ښودلې ده. دا لیکل به ترېنه صفا کوي، دا کوم لیکل چې د کوډ سره راځي که نه دا به ترېنه صفا کوي. دلته راځو سکرین شاټ، نو تاسو به سکرین شاټ چې کله راشي نو تاسو به ګیلرۍ لرئ، نو لږ سرچ کېږي. دغه دی زما سره د بایننس دلته تصویر به راغلی، زه هغه به ورکړم. نو ملګرو چې تاسې بزنس کول غواړئ، یو یقیني بزنس کول غواړئ، یو باوري بزنس کول غواړئ، نو زینوس په خپله ما مطالعه کړ او ډېر ښکلی عاید ورکوي، ډېر ښکلی ګټه ورکوي چې هغه هر څه تاسو ته په خپل سکرین باندې موجود دي. نو زه ګورم دا د سکرین شاټ ما را پیدا کو او سکرین شاټ زه دې ځای کې ورکوم. سکرین شاټ مې ورکړ، لاندې شنه کرښه چې مې کړې وواله، نو لږ انتظار به شي. انتظار یې زما هغه دی الحمدلله واپس ډپوزیټ وشو. تاسو وکته چې زما اکاونټ فعالیږي به له خیره سره. نو راځم نو تاسو د خپل اکاونټ هم ښیم، ګورو زه واپس بیک کېږم. نو ملګرو که تاسې یو بزنس کول غواړئ، یقیني بزنس کول غواړئ او یقیني کار کول غواړئ، حلالو پسې ګرځئ او حرامو نه ځان ساتئ که نه، نو ما زینوس وکته چې دا انشاءالله چې مکمل په صحیح لیول سره روان دی. نو دا زما تاسو وکته ډپوزیټ هم تاسو دغه دی وکته، زما ویډیوګانې هم تاسې مخکې ویډیو ما کړې هغې کې تاسو وکته. نو دا زما انویسټمنټ دوباره دغه دی له خیره وشو، طریقه تاسو د خیره وکتله. نو ما دوباره انویسټمنټ وکړ، زما به اکاونټ انشاءالله فعالیږي، خو دې کې به لږ ټیم لګي. نور هم په الله باندې سپارم. د الله په امان.